أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكم في القصاص حياة. وأيضا قال الله تعالى وتبارك كتب عليكم القصاص الآية. محترم مسلمانانو ورونو، یوه موضوع چې پرون ورځ پیښه شوې ده د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې په یو قاتل باندې قصاص جری شو چې زه خپله د هغې صحنې عیني شاهد وم او ما ولید او زه هملته وم. خو دغه موضوع په میډیا کې د پرون راسې بیخي ښکته پورته کیږي. د پرون راهیسې نه بلکې د بله ورځ راهیسې چې کله اعلان شوی دی چې سبا قصاص اخیستل کیږي، نو په میډیا کې یو څه خلک یو قسم خبرې شروع کړې او بعضې خو ووي چې باید خلک ورشي د هغه شهید کورنۍ ته د هغې نه عفو وغواړي تر څو دغه قاتل وبخي. زما خبرې شی د همغه قاتل چې هغه هم اوس مقتول بللی کیږي، د هغې کورنۍ هم د هغې څوک هم واوري، زه د هغوی نه بخښنه غواړم، د هغوی د خپلوانو نه. خو لیکن خبره د حق خبره ده، نو د حق خبره سړی باید هر وخت وکړي. دغه خبره پر میډیا باندې چې خلکو شور جوړ کړی دی چې ولې دغه کس قتل کړلی شو، څه رقم خبره وه. اول خو خبره د دغې کس چې و، دغه کس دغه ځوان طالب هغه په مرکز کې د یو ملګري په حیث باندې ورسره اوسېدو چې زه د تا ملګری یم، نو هغه یې د شپې په شهادت رسولی و او ورسره همدغسې دغه شهید کورنۍ هغې هڅه وکړه د خبرې تر محکمې ورسوي. محکمې تر امیرالمؤمنین خبره ورسوله، خبرې جریان یې اوږد و. امیرالمؤمنین 2 وارې دا خبره روپاس کړه، علما یې مقرر کړو چې تاسو لاړ شئ د شهید کورنۍ ته ورشئ، د هغې د مور او پلار نه بخښنه وغواړئ که دغه کس وبخښو. خو لیکن دغه کس هغې د شهید کورنۍ ونه بخښو. د هغې نه وروسته محکمې خو مسؤلیت دا دی چې باید هغه قصاص مسئله چې کومه د مقتول د ورثو د طرفه تروړې شوي وي، هغه چې کوم شرعي حکم دی هغه باید مخې ته یوسي. خو لیکن بیا هم شریعت وایي چې باید عفو مقدمه شي، عفو وشي. نو عفو ته علما کرامو هڅه وکړه، مشرانو د امارت حتی تر دې پوره چې همغه مجلس کې د سهار له 8 بجو نه تر 1:30 بجو پورې زه هملته ناست وم چې د ټولو تقریرونه، ټول وعظ نصیحت د عفو په باره کې و او ټولو عفو ترېنه غوښته. تر دې پورې چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب هغه راغی مجلس ته، هغې وویل زه کابل کې وم، خبر شوم چې داسې خبره ده، نو په بیړه باندې راغلم چې که خدای داسې موقع برابره کړه چې دغه کس وبخي. نو زه راغلم دلته مې د عفو دپاره او دغه شهید کورنۍ ته یې ډېر هڅه کوشش یې وکړه، زارۍ یې ورته وکړې، 1 ساعت 1.5 ساعت یې کینولي وو چې تاسو عفو ورته وکړئ، خو لیکن هغوی عفو ونه کړه. نور خو د دې خپل حق کېدو چې هغه خپل قصاص واخلي، نو محکمې هغه د دې خبره نشوه رد کولی، نو ځکه هغوی قصاص جري کو. خو لیکن عام به ووایو چې قصاص چې دی په هغې کې د موږ او تاسې دپاره ژوند دی. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې په قصاص کې د تاسو دپاره ژوند دی، قصاص په تاسو باندې فرض کړی شوی دی. هلته تقریبا تر 80-90 زرو تقریبا تر دې بله زیات خلک وو، د ټولو دا صحنه ولیده. نو سبا په دې کې یو کس هم د دې جرأت نشي کولی چې دی د بیا یو څوک نه حقه قتل کړي، یو چا وینه د بېځایه توی کړي. ولې؟ ځکه چې هغه پوهېږي چې سبا زه رانیول کېږم، داسې په عام محضر باندې زه په قصاص کېږم. نو د دې په خاطر الله جل جلاله انسانانو ته د دې قصاص امر کړی دی، قصاص مو په تاسو فرض کړی دی چې تر څو بل څوک آینده کې د دې جرأت ونه کړي. نو قصاص د قرآن او د حدیثو د طرفه په شریعت کې چې کوم څه ثابت دي، هغې کې د انسان ګټه، د انسان فایده ده. د یو کس ژوند به له لاسه ورکول کېږي، اما د زرګونه خلکو ژوند بیا ژغورلی کېږي. سبا بل څوک د دې جرأت نشي کولی چې هغه د یو څوک ناحقه ووژني. هغه عام محضر کې دوی ولیدو چې داسې په عام محضر کې به راوستل کېږم او دلته به قصاص کېږم، نو دا خو یو لویه د شرم او د فغور او د سختې خبره ده. نو هېڅوک بیا دې ته زړه نه ښه کوي. نو په اسلام کې یو ډېر غټ حکمت دی.
او بله خبره په مخستن کې چې هغه شعر شوه چې هغه د ملګري ملتونه د یو څه دي دغې هغه وغندله او دا یو ظلم وباله. ملګري ملتونه که دي او که کفري نړۍ د ټولو ته هغې چې دي چیغې د بشرپالنې وایي، خو بشر هېڅکله په دوی کې د بشرپالنه نشته، د بشر حق په دوی کې نشته. دوی ته چې انسان د یوازینی هغه پخوا دوی د بشر چیغې ولې د انسان د ساتنې چیغې ولې، خو انسان دوی ته یوازینی هغه څوک دی چې څوک کافر وي. که څوک مسلمان و هغه نه دوی ته انسان دی او نه بشر دی او نه هغه حقوق لري. نن په یو چا باندې قصاص جاري کېږي، انتقام اخیستل کېږي د یو مسلمان، هغه دوی ته ظلم ښکاري. اما 20 کاله په افغانستان کې چې دوی کوم جنایتونه وکړه هغې ته نه جنایت وایي نه ظلم ورته وایي. نو معلومه شوه چې تاسو ته یوازینی کافر انسان ښکاري، نو موږ ته یوازینی انسان بیا مسلمان دی. کافر موږ ته د انسان حیثیت نه لري او خبره خو هېڅکله راته حیثیت نه لري. نو دغه خبرې د دوی هېڅ موږ ته هېڅ توفیر نه راکوي، هېڅ فرق نه راکوي. د اسلام حدود به موږ جاري کوو. اسلام چې څه راته ویلي دي هغه به موږ په مخ وړو. هېڅ د چا نه متاثره کېږو نه، د چا څوک د هسې پروپاګنډې نه ولي چې دا به وشي یا به وشي، ظلم دی چې دی، هر څه چې دی د اسلام حکم چې دی موږ په سر سترګو قبول دی، موږ به یې ترسره کوو. د هېڅ چا فرمایشات په اسلام کې منلی نه شو. دا د موږ د امیرالمؤمنین نه نیولي تر عادي عسکره پورې د ټولو دا خبره ده چې د اسلام کې د چا فرمایشات نه منو. اسلام چې حکم دی هغه به موږ تطبیق کوو. نو هېڅوک د کفارو د دغه ملحدینو د خبرې نه متاثره کېږي په میډیا کې چې هغوی ووایي چې دغه یا ظلم دی یا څه دی. پرون نه مخته ما ته خپله په میډیا کې هم دغه خلکو ویلي دي، وایي تاسو وایئ چې اسلامي نظام دی، نو کومه دی اسلام؟ چېرته مو یو حد جاري کړی دی؟ چېرته مو یو څوک په قصاص کړی دی؟ نو نن چې هغه حد او قصاص جاري کوو بیا راته وایي چې دا خو ظلم دی، دا غلط کار دی، دا د بشر خلاف کار دی. نو اسلام چې موږ ته کوم حق راکړی هغه به موږ ترسره کوو. او د هغه کس خپل حق د قصاص و، نو هغې خپل حق د قصاص پرې راکړو، په هر لحاظ یې واخیستلی شو. نور ټولو مسلمانانو ته موږ وایو چې هېڅکله د کفارو او د دغې ملحدینو او بېدینه خلکو د خبرو نه مه متاثره کېږئ. موږ ته یوازې او بله یو خبره چې خلک کوي هغه وایي طالبانو که د طالب کورنۍ څوک وژل شوی نو هغوی به په دې باندې عفوه کولی، نو هغوی به کورنۍ د دغه قاتل د مقتول کورنۍ به مجبوره کوله چې هغه عفوه وکړي. قسم په الله ما په خپل سترګې چې پرون صحنه ولیدله چې یو وارې طالب غوښتلی چې قانع کولی نو د دغه کورنۍ نه بله کورنۍ نه وی قانع کړې، همدا کورنۍ به یې په زور قانع کوله. ځکه د سهار له 8 بجو نه تر ماسپښین 1:30 بجو پورې یو چا ته زارۍ کول، نو که په زور یې قانع کولی نو اول به یې همدغه کورنۍ په زور قانع کړې وی چې ته وکړه نرشه چې ته د دې قصاص وخورې. لیکن امارت په چا څوک په زور نه قانع کوي، هېڅوک یې نه په زور قانع کړي او نه څوک په زور قانع کوي. د چا چې حق وي نو هغه د مشرانو خبره چې الله زورور دی او حق زورور دی. پرون ما ته دا خبره سخته ثابته شوه چې حق یې لرلو نو ګوره د یو ځوان په مقابل کې ټول امارت نشو درېدی، ټول امارت یې په زاریو کو، ټول امارت. حتی خلیفه صاحب چې خبرې کولې هغه په ژړا شو، نو په ژړا کې د خبرې وکړې، وایي زه راغلی وم عفوې ته، دې ته نه یم راغلی چې زه د قصاص ننداره وکړم، عفوې ته راغلی وم عفوه ونه شوله نه نو زه درنه لاړم. د قصاص نه مخکې هغه د مجلس نه ووتو او لاړلو. نو که څوک یې په زور قانع کولی نو دغه ځوان به یې په زور قانع کړی و، خو لیکن په زور یې قانع نه شو کړی. السلام علیکم.